که چېرې یو انسان د ماسپښین لمونځ په جمع کې شامل شو او د ده نه 4 رکعته سنت پاتې شول، نو دا 4 رکعته سنت چې دي که نه دا به دی کم ټایم کې کوي. مطلب دا چې دا 4 رکعته سنت دی نه پاتې شي که نه، نو آیا د 4 رکعته فرضو پسې به دا 4 رکعته سنت کوي او آخر کې به 2 رکعته سنت کوي، او که نه دا 4 رکعته سنت په بالکل آخر کې کوي، د 2 رکعته سنتو نه پس به کوي. نو په دې ویډیو کې د دې مسلې وضاحت درته کوم. زما عزتمندو په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ، ځکه چې ډېر زیات ملګري دې باره کې تپوسونه کوي چې دا 4 رکعته سنت ته نه پاتې شي د ماسپښین په لمونځ کې، وایي دا 4 رکعته سنت به مونږ کم ټایم کې کوو، آیا فرضو پسې به ډایرکټ کوو او که نه 2 رکعته سنتو نه پس پې کوو. نو په دې مسلې باندې ضرور ځان پوه کړئ. صحیح شوه؟ نو زما عزتمندو دا 4 رکعته چې در نه پاتې شي که نه دا به کم ټایم کې کوي. په دې کې د علما کرامو دواړه اقوال دي. بعضې عالمان دا فرمایي که نه چې دا 4 رکعته چې در نه پاتې شي وایي دا به د 4 رکعتو فرضو پسې به کوي. ټیک شو؟ چې کله 4 رکعته فرض تاسو د امام سره وکئ که نه، ورپسې به بیا 4 رکعته وکئ دغه سنت، او 2 رکعته به بالکل په آخر کې وکئ. او د دې وجه دا ښیي که نه چې 2 رکعته چې دي که نه هغې ځای بالکل آخر کې دی، نو وایي دا به آخر په آخر باندې پاتې شي. وایي 4 رکعته فرض پسې به 4 رکعته سنت وکئ او بیا به آخر کې 2 رکعته وکئ. خو اکثر علما کرام فرمایي چې 4 رکعته سنت د نه کله پاتې شي که نه، نو دا به بیا بالکل آخر کې کوي. مطلب دا چې تاسو فرض 4 رکعته د امام سره وکئ که نه، ای پسې به تاسو 2 رکعته سنت کوئ، سنت مؤکد دا به بیا وکئ، او دا 4 رکعته سنت چې دی که نه چې کوم مخکې دي دا به بالکل آخر کې کوئ. او دا قول بهتر قول دی. ښه صحیح شوه؟ بهتر قول دا دی چې کله تاسو نه دا 4 رکعته وشول نو دا به بالکل آخر کې کوي، د 2 رکعتو سنتو نه پس هم به دا کوي. صحیح شوه؟ دا بهتر قول دی. صحیح شوه؟ باقي په کېدو باندې دواړه کېږي. ښه که چا 4 رکعته فرض پسې 4 رکعته سنت مؤکد وکړل او بیا آخر کې 2 رکعته سنت مؤکد وکړل، دا هم صحیح شو. مونځ د ده یو مشوخه په مونځ باندې څه فرق نه غورځېږي. او که چا دا وکړل چې 4 رکعته فرض پسې 2 رکعته سنت مؤکد وکړي او آخر کې بیا 4 رکعته سنت مؤکد وکړي، نو د دوی مونځ هم وشو. خو بهتر قول دا دی چې تاسو 4 رکعته فرض پسې 2 رکعته سنت مؤکد وکړئ او بیا آخر کې 4 رکعته سنت مؤکد وکړئ، نو دا بهتر قول دی. ښه باقي امید دی چې انشاءالله پوه شوي به یې پې، که څوک پوه شوي نه وي په مختصر الفاظو کې بیا هم واورئ چې 4 رکعته سنت مؤکد د نه وشي ماسپښین په لمونځ کې که نه د جمع په وجه چې جمع کې تاسو شامل شئ، نو که 4 رکعته سنت مؤکد مخکې کوئ آخر کې 2 رکعته سنت مؤکد کوئ، داسې هم صحیح دی. او که 4 رکعته فرض پسې 2 رکعته سنت مؤکد کوئ او آخر کې بیا 4 رکعته سنت مؤکد کوئ، داسې هم صحیح دی. خو بهتر قول دا یو دی. ښه دا چوس مې درته ووایي، یعنی 2 رکعته سنت مؤکد اول وکئ او 4 رکعته سنت مؤکد آخر کې وکئ، دا بهتر قول دی. صحیح شوه؟ نو په دې باندې عمل وکړئ چې کله تاسو نه 4 رکعته سنت مؤکد د جمع په وجه پاتې شي، نو 4 رکعته فرض پسې بیا 2 رکعته سنت مؤکد کوئ او 4 رکعته آخر کې کوئ. ښه دا بهتر قول دی، په دې باندې عمل وکړئ. صحیح شوه؟ امید دی چې انشاءالله تاسو په دې خبرو باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبرې څه تپوس یې کمنټ کولی شئ، زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته ریپلی درکړم، تاسو ته جواب درکړم. خو په دې باندې په خپل هم ځان پوه کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی هم په دې مسلو باندې ځان پوه کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.